په دې فلم کې یو عجیبه شی دا دی چې خلک یو بل سره خبرې نه کوي او چې څوک هم د خولې نه خبرې وکاږي یو خوفناکه شیطان راشي او هغه کس مړ کړي. خو دغه شیطان څوک دی او دا څه کېږي دوی سره دا به تاسو ته په فلم کې وښایم. د فلم شروعات کېږي یو تباه شوې دنیا نه پسته چېرته کې چې لږ غونډه کې خلکه بچوي وي. په ځنګل کې موږ ته ایزریل نومي یو جنۍ ښکارېږي کوم ځای کې چې دا یو بوټی نه ګل شو کوي ولې ځنګل په خاموشۍ کې عجیبه غونډه کې اواز دی ته واوري. دغه دوران کې دا جنۍ خپل یو بل ملګری وګوري چې هغه په ځنګل کې اور لګولی وي. ایزریل په منډه راشي او دغه اور مانې کپړه واچوي ولې چې په دغه ځنګل کې اورکوړې غونډه کې اواز هم د دې له مرګ سبب کېدی شي ولې چې دغه شیطان په اواز پسې ځي او خلک مړه کوي او هغه انسان ختم کړي. دغه دواړه کسان چوپچاپ دلته کښېني او وخت تېروي. بیا دغه جنۍ خپل ملګري ته یو ګل ورکړي کوم چې ایزریل په خپلو لاسونو باندې جوړ کړی وي. خو بیا اچانکه دې دواړه هلته کې څه اواز واوري په کومه چې دوی ویرېږي هلته نه وتښتېږي. دې دواړه یو ځای کې پټ شي خو دوی داسې محسوسه کړي چې په ځنګل کې دوی نه علاوه نور څوک هم شته. ایزریل ملګری غواړي چې دغه اواز را معلوم کړي څه شی و خو ډېر ټایم تېر شي او هغه سړی واپس رانه شي او دغه جنۍ ته احساس وشي چې زما دوست په مصیبت کې ګیر دی په کوم باندې چې دغه جنۍ هلته نه وتښتېږي. دا ډېر مزل وکړي وتښتېږي خو په لاره کې دا یو سړی هم وګوري او دغه کس ایزریل ونیسي. ایزریل ته پته ولګي چې زما ملګری هم دوی نیولی دی. دا دواړه په مختلفو ګاډو کې واچوي او هلته نه یې وړي. ایزریل غواړي چې دغه ګاډي نه وتښتېږي خو هغه پکې کامیابه نه شي خو بیا دغه ګاډي جدا شي او ایزریل یو بل ځای ته راولي په کوم ځای کې چې دا وتړي او یو کرسۍ باندې کښېني. دلته کې نور خلک هم موجوده وي چې یو ښځې نوم پکې جوزفاین وي او یو چاقو راوالي او ایزریل په خپې باندې یو کټ ولګي په کوم باندې چې خپل زخمي شي او ډېره زیاته وینه دې روزي او بیا دغه خلک لږ لرې لاړ شي او سمندر شروع کړي په کوم باندې چې ایزریل پوه شي چې دغه خلکه جادو منتر والا سره تعلق ساتي او د ټیم کې دا یو جادو روانه کړی وي او د یو شیطان پوجا هم کوي. دلته کې ایزریل بیا هغه شیطان وګوري چې له هغې جسم داسې معلومیږي چې په اور باندې سوځېدلی دی او هغې نه ویرېږي او غواړي چې خپل ځان دلته نه خلاص کړي او وتښتېږي. په دې کې دا کامیابه هم شي خو دې نه پیل چې دلته نه وتښتېږي دلته کې یو هلک راشي او دا ونیسي او ایزریل بیا دا له نیولو کوشش کوي خو ایزریل هلته کې یو لرګی راوالي او دغه هلک په مری کې ورمنډي او دې نه ډېره زیاته وینه روزي. بیا هغه شیطان راشي او د دغه هلک وینه څکي او هغه په منځ باندې کټ کوي او ایزریل خپل ځان بچ کوي ورته نه وتښتېږي. خو دلته کې موجود د ټولو خلکو ته پته ولګي چې ایزریل دلته نه وتښتېده او د دې یو ملګری پکې مړ شو. ایزریل په ځنګل باندې ډېره لاره وتښتېږي او هلته کې یو سیند راشي خپل زخمونه پاکوي او کوم زخم چې پخپوي په هغې باندې پټۍ ولګوي خو دا بیا هلته کې هماغه شیطان وګوري چې سوځېدلی دی او را روان وي خو هغه شور نه کوي او غلی غونډې کې هلته کې کښېني او هلته کې یو غار ته لاړه شي او هلته کې پکې کښېني خو دغه شیطان دا هلته کې هم وګوري او پسې راشي. ایزریل پوره کوشش کوي چې دلته کې څه اواز ونه کړي او دغه شیطان یې ونه ګوري. شیطان ته هم د دې باره کې پته ونه لګي او د دغه سرنګ نه بهر ته وځي او هغې نه پسته ایزریل د دغه سرنګ نه روځي او بیا په خپله لاره روانه شي. دا یو ورکوړې غونډه کې کلي ته راورسېږي کوم ځای کې چې دغه خلک د دغه شیطان نه یېرېږي او ژوند کوي. دغه خلکو دلته کې ګنډه تار او غنې لګولې وي چې دغه کلي ته څوک دننه رانه شي خو ایزریل څه په طریقه باندې په دغه ګنډه تارونو کې ځان دننه راولي چې هغه خپل هغه ملګری را پیدا کړي او را ازاده کړي او ځل بیا دوی ژوند شروع کړي. ول چې د دې دوست هم دغه کلي ته یې راوستی و او دا هلته کې مکه ګل وګوري کوم چې دې خپل ملګري ته په لاس کې اچولی و. دا دلته کې هغه ګل وګوري خو خپل ملګری را پیدا نه کړي په کوم باندې چې دغه پوه شي چې زما ملګری اوس مړ شوی دی او په دغه خبره باندې دا ډېره زیاته خفه شي. بیا دلته کې هغه جوزفاین نومي ښځه هم راشي او دا هلته کې یو بوډۍ ښځه ګوري او د دغه ښځې حالت ډېر زیات خراب وي دا بل څوک نه بلکې د دې خپله مور وي. جوزفاین دلته نه لاړه شي یو کلیسا ته هلته کې ورشي په دغه کلیسا کې د دغه مذهب ډېر زیات خلکه موجوده وي او دا د هغه شیطان پوجا یعنې عبادت کوي. جوزفاین چې څنګه دغه کلیسا ته دننه راننوځي دغه ټول خلکه جګ شي او بهر ته لاړ شي. په دغه کلیسا کې یوه بله ښځه هم وي چې هغه د دغه کلیسا سسټر وي او هغه بیماره وي په یو ماشوم باندې. جوزفاین راشي او دغه ښځې سره ملاقات وکړي خو کله چې دغه ښځې ته پته ولګي چې ایزریل دلته نه تښتېدلی ده هغه ډېره زیاته غوسه شي او دا جوزفاین ته یو څپېړه ورکړي او ورته ووایي چې تا یو ورکوټی غونډه کې کار ترسره نه کړو. د کلي خلکو ته پته ولګي چې ایزریل نومي جنۍ په دغه کلي کې راننوتې ده او دغه ټول خلک غواړي چې دغه جنۍ ونیسي ولې دوی څه په طریقه باندې غوښتو چې ایزریل ونیسي او دا هم قربانه کړي او دغه شیطان ته یې ورکوله چې دوی ټول په خپل مقصدونو کې کامیابه شي کوم مقصد چې ډېر زیات خطرناک وي
هغه اوس څه مقصد دی دا به مخکې موږ ته فلم کې پته لګېږي. دغه وخت کې اسرائیل ته هم پته ولګېده چې دغه خلک ماپسې شوي دي. دا دلته کې ځان بچ کړي ولته تښتېږي خو د دې خپه په یو ګنډتار کې ونښلېږي خو په څه طریقه باندې ځان راخلاص کړي ولته نه منډه کړي او په ځنګل کې منډې وښي او مخکې حرکت کوي. په دې باندې نیمه شپه چې دا بیا یو کاڼي سره هلته کې کښېني خو دغه کاڼي سره الریډي پیله یو شیطان ناست وي کوم چې په دې باندې اټیک کولو والا وي خو بیا یو ځل بیا دلته نه منډه کړي دغه شیطانان ورپسې وي. دلته کې دې ته پته ولګي چې دلته کې یو شیطان نه دی بلکې ډېر زیات دی او خپل ځان بچ کړي ورته نه تښتېږي. دا یو سړک ته راشي دلته کې یو سړی وګوري چې خپل ګاډی ودروي. کله چې دا وګوري چې دغه جینۍ ډېره زیاته خاموشه ده دې نه تپوس وکړي چې ته آخر ولې دومره غلې او خبرې نه کوې خو بیا اسرائیل ته اشاره وکړي چې خولې نه خبرې مه وکړه او اشاره ورته وکړي چې په دغه ګاډي کې کښېنه او دغه سړی په ګاډي کې کښېني ورته نه وتښتېږي. په ګاډي کې ته اسرائیل نه تپوس وکړي چې ته وږې اسرائیل دلته کې هم خاموش وي او هغه نه غواړي چې سره خبرې وکړي خو دلته کې اصل کې دا سړی نه وي او دا په ګاډي کې میوزیک په تیزه باندې ولګوي. دغه میوزیک اوس د دغه کلو خلکو هم واورېدو لږ ساعت پس دا مخکې کې هلته کې په سړک ولاړ وي او دغه سړي باندې ډز وکړي او دا مړ کړي. په دغه کار باندې له ګاډي اکسیډنټ وشي او له هغې حالات خراب شي او سیده لاړ شي او په ونې سره وجنګېږي. دغه سړی پکې مړ شي خو اسرائیل پکې ژوندی پاتې شي او یو ځل بیا راکوز شي ورته نه تښتېږي. دا یو سړي سره په لانجه باندې وي او له هغې په لاس کې ټوپک وي او هغې نه یې والي دا سړی شوټ کړي او هلته نه حرکت وکړي. ډېر مزل پس دلته کې خپل ملګری وګوري چې هغه اوس هم ژوندی وي خو د دې ملګري هلته کې یو پنجره ګوري و چې دغه شیطان به یې ونیسي خو غلطۍ سره له اسرائیل خپه په دې کې ګیره شي او په غلطۍ سره دا په هغه ونه کې الټه راځوړنده شي خو بیا د هغه قبیلې نه یو سړی راشي او غوښتو چې دغه دواړه کسان هلته کې ختم کړي چې دې دواړو وینه شیطان ته ورکړي خو دا چې کله مخکې شي اسرائیل دا سړی ونیسي او په دغه باندې دا سړی زخمي شي چې کوم باندې دغه شیطان د دې وینه بویه کې هلته کې راشي. ټول نه پیله دغه سړي وینه څټي او هغې نه پس ته بیا دغه سړی خوري. د اسرائیل ملګری هم وخوري او اسرائیل پسې هم یو ونې ته وروخیږي. اسرائیل خپل ځان را ازاده کړي هلته نه تښتېږي خو خپل ملګری بچ نه کړي. د دې ملګری مړ شوی وي او دا ډېره زیاته خفه هم وي او بیا ځان سره فیصله وکړي چې دغه قبیلې نه د خپل ملګري بدله باخلي او واپس هغه کلي ته ځي کوم ځای کې چې د دغه قبیلې خلک اوسېږي. هلته کې دا یو اواز وکاږي کوم چې د دغه قبیلې خلک خپلواکي وکاږي. په دغه اواز باندې له قبیلې خلک په حرکت کې راشي او داسې فکر کوي چې زموږ یو ملګری په خطر کې دی او بیا له ټرینونه راوالي او ځنګل خواته را روان شي او د دغه خبرې فایده دا اوچته کې هغه کلیسا ته هم ننوځي کوم ځای کې چې دغه سسټر اوسېږي. اسرائیل په لاس کې یو غټ ټوپک وي او د دغه ښځې باندې یې ونیسي خو دغه ښځه ورته اشاره کوي چې زه په ماشوم باندې بیماری یم او ته ما نشې مړه کولی خو یکدم دغه ښځه په اسرائیل باندې حمله وکړي په کوم باندې چې دا لاندې ولویږي او زخمي هم شي. بیا د کلي خلک راشي دا ونیسي او ځان سره یې ویسي په یو تابوت کې لړی کړي او غواړي چې په دغه قبر کې ژوندی ښخه کړي. په دغه کار باندې ډېر زیاته ویرېږي او دا فکر وکړي چې اوس به زه د دغه قبر نه بهر ته لاړه نه شم او ډېر بده په دغه ځای کې ګیره شوي او له بهر وتو لاره هم نه وي خو بیا په قبر کې وګوري چې هلته کې ورکوټې غونډې کې سورنګ هم وي خو د مصیبت خبره دا ده چې په دغه سورنګ کې شیطان اوسېږي. اسرائیل هلته کې نور هم ویرېږي خو دا بیا هم کوشش کوي چې دغه سورنګ باندې چېرته نه دلته وځي. په دغه سورنګ کې ډېرې زیاته تیاره هم وي خو په لاس کې یو لاټین وي او مخکې حرکت کوي او دې ته داسې معلومه شي چې دلته کې څومره شیطانان اوسېږي هغه ټولو زه وکتم او دغه شیطان دې پسې هم شي. په دغه کار باندې دا واپس هغه قبر ته راشي او په تابوت کې کښېني او بیا هلته کې یو شیطان په اسرائیل له پاسه راشي د دې وینه خو بویوي خو دا نه خوري او اسرائیل ته څه هم ونه وي ولې چې د دې په لاس باندې له هغه ښځې وینه لګېدلې وه. په کوم باندې چې دغه شیطان فکر وکړي چې دا هغه ښځه ده چې کوم زموږ ماشوم پیدا کوي یو بل شیطان ماشوم پیدا کوي او اوس نه پس ته به یو شیطان هم دغه ښځې ته هېڅ هم نه وي او دغه شانتې د دې زندګي بچ او بیا د کلي ټول خلک خپلو خیمو ته لاړ شي. اسرائیل د دغه قبر نه یو سورنګ په مدد باندې بهر ته لاړ شي ولې چې د دغه قبر لاره یو د کلي سره خوا کې وځي. بل خوا ته موږ هغه سسټر ښځه ګورو چې اوس هم په کلیسا کې وي او د خپل زخمونو نه وینه وکاږي خو بیا هلته کې اچانکه جیسیفای نه شي او د دې مدد کوي. خو بیا ته پته ولګي چې بار په خیمې باندې اور ولګېد او د هغه خیمې کوم ځای کې چې جیسیفاین مور پکې پرته وي او دغه شانتې دا اور یو خیمې نه بل ته هم ورشي او دغه شانتې له ټول کلي خیمې وسوځي. دلته کې موږ ته دا پته ولګي چې دغه اور بل چا نه بلکې اسرائیل لګولی دی. ټول خلک مصروفه شي چې دغه اور مړ کړي خو اسرائیل دلته کې یو ټوپک راواخلي او یو کس باندې ډزې کوي او دغه خلک مړه کوي. د اسرائیل غوسه اوس خپلې آخري حد ته رسېدلې وي
او په یو قیمت باندې هم ځان نه ایساري او دغه خلک مړ کوي. ایو د جسیفاین هم ولي او د کلی ډیر زیات خلکو باندې ډزي وکي او هغه مړ کی او د یو کس مری هم دغه کټ کی او یو ځل بیا هغه کلیسا ته لاړ شي کوم ځای چې هغه سیستر یوازې ناسته وي. دلته کې د سیستر او د دې یو بل سره جګړه شروع شي. دغه سیستر چې په یو ماشوم باندې بیمار وي هغه وسوم په جسیفاین باندې تکړه خوشاله دغه خزي طبيعت خراب شي یعنی د ماشوم پیدا کولو ټیم پوره شي. جسیفاین په لاس کې ټوپک راوالي او هغه وسوم ژوندۍ وي او مړ نه وي. دا په اسرائیل باندې یو ډز هم وکي خو تاتی په ستري کسان بچي او ولته کې پټ شي. خو اوس اسرائیل په دغه خزي باندې عمله وکي او د یو بل سره په جګړه شي. اسرائیل د کې یو غټه چاړه وشته کی او دغه جنې په مړی کې ورومنډي په کوم معنی چې دغه خزه دلته کې اوس ختمه شي او مړ شي. به اسرائیل مخکې حرکت وکي او دغه خزي تراشي خو دې خزي الریډي خپل ماشوم پیدا کړی وي خو په دا عمل باندې ډېر زیاته ویریږي او دا خپل ماشوم نه ویریږي او دا به خپل یو چاکو جکی او په خپل ځان ته مړی کټ کی په کوم معنی چې دغه خزم دلته کې مړ شي. اسرائیل مخکې حرکت وکي او غواړي چې دغه ماشوم په خپل لاسونو کې راجګ کی او د ډېر زیات شیطانان نشو دغه ماشوم خو وګورو کوم چې انسانانو ولا ماشوم نو بلکې یو چیلې زیو او ډېر زیات خوفناک او بدرنګ وي او دغه ټول شیطانان د اسرائیل مخامخ راشي خو دې ته هیڅ هم نه وایي. دوی داسې فکر کوي چې دغه ماشوم زمونږ کې دی او دغه ماشوم مور دا ښځه ده او موږ دې ته هیڅ هم نشو ویلی. دغه ټول شیطانان چې کله دا وکړو دا ډېر زیات خوشحاله شي او د دې مخامخ باندې په سجده شي. اسرائیل ته اوس دغه احساس کېږي چې دوی ټولو شیطانانو په ډېر زیات اهم یم او دغه شیطانانو اولاد زما په غېږ کې دی او داسې فکر کوي چې زه دغه ماشوم مور یم او دې ما یو ښه ښځه ګڼي. دغه ماشوم ډېر په غور سره ګوري او فکر کوي چې د وجې زما زندګي بچوه اوس به زه انجوی کوم او په دغه شیطانانو باندې به حکومت هم کوم او په دې به قبضه هم وک او دغه شیطانان اوس پورې اسرائیل مړ کوله خو اوس به د دې غلامان یي او دغه شان زموږ دا فلم هم دلته کې ختم شي.